भाई आ जाओ भाई सेल लगी अच्छे लगे आ जाओ دا د کراچۍ لونډا یا استعمال شوي سامانونو لوی مارکیټ دی چې زیاتره کاروبار کوونکي یې پښتانه دي د یاد مارکیټ دکانداران وایي چې حکومت پر نوې ټیکسونه لګولي دي چې لوجې د کباړ بوټان ګرمې جامې کمبلې او نور سامانونه هم د بیوزله خلکو لپاره اخیستل ګران شوي دي مخکې چې کوم ریټونه ولا هغه به ګراک په آرامه سره مطلب اخستای سول ځکه چې هغه اوس پر شا باندې هلته د ګورنمنټ د طرف نه د دې چې کوم د لنډې کم سامان دی په هغه باندې مثال ګورنمنټ ټیکس لګولی دی د دې د وجې نه امپورټ ایکسپورټ هم بند دی او د دې د وجې نه کم شیرشات ته چې کم مالونه راځي کم تجاران چې دي هغه خپل په پریشاني اخته دي چې مخته مال چې کم دی مال ګران دی نو ګراک چې راځي ګراک ته چې موږ د دې شي مطلب 4000 یا 3000 وایو مقصد سر دی په خلاصولو دی غریبانه ملامت نه دي ځکه چې تنخوادار خلک دي مطلب د دې د وس نم بار دي دکانداران وایي چې اول به د لونډې په 1 کیلو سامان 80 روپۍ ټیکس ورکوو خو د اضافي رستو وس 225 روپۍ په 1 کیلو ورکوي چې ورسره د لونډې سامان نرخ 300% زیات شوی دی کسٹمر ته هم مهنګایي ده کسٹمر هم اوس کم راځي ویلې نه کولاویږي کنټینر 4000 5000 کنټینر په پورټ کې ولاړې دي او حکومت سره ډالر نشته دی چې دی پی کی کنه او ډېرې مسلې دي اوس کاروبار ډېر مشکل شولی د پاکستان جمهوریت غورځنګ حکومت د خراب اقتصادي حالاتو لوجې په ځینې شیانو باندې نوې ټیکسونه لګولي دي چې پکې د بهر هیوادونو راغوښتونکي سامانونه هم شامل دي موجوده حکومت او د تحریک انصاف پخوانی حکومت غړي د خراب اقتصادي حالاتو تورونه په یو بل پوری کوي موجوده حکومت وایي چې د عمران خان د پخوانی حکومت د ناسمو پالیسیو له کبله اقتصادي حالات خراب شوي دي خو بل خو عمران خان څو واري ویلي دي د دوی د حکومت د ړنګېدو او د وسنی حکومت د نااهلۍ له کبله اقتصاد خراب شوی دی نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ